ملګرو خدای وکړي چې جوړ او روغ وئ. دوستانو غواړم چې تاسو ته د وایبر د مسیج کړلو لاره در وښیم. دوستانو څنګه غواړئ چې له دوست سره په وایبر کې مسیج وکوئ. لومړی زه غواړم چې وایبر ته لاړ شم. تاسو به په وایبر باندې کلیک وکړئ. دوستانو لکه څنګه مې چې د واتساپ د ډاونلوډېدو او همدارنګه د هغه د جوړېدو لاره ښودلې وه. د وایبر د ډاونلوډ او همدارنګه د هغه د جوړېدو پروسه یوه ده او همدارنګه تاسو کولی شئ له پلی سټور څخه هغه وایبر ډاونلوډ کړئ. دوستانو زه اوس غواړم چې زما وایبر خلاص شي او همدارنګه تاسو ته یې زه ارزښتناکه لار وښیم. دوستانو که یې په ارزښت باندې پوه شئ نو همیشه دپاره به تاسو وایبر استعمالوئ. لومړی زه غواړم چې څنګه له یو دوست سره تاسو مسیج وکړئ. زه ځم کانټاکټس ته، یعنې هغه دوستان چې زما سره دلته شته. زه غواړم چې له دغه دوست سره مسیج وکړم. دوستانو که چیرې غواړئ تاسو هغه ته زنګ وکړئ، تاسو کولی شئ فری کال له دې ځای څخه هم زنګ وکړئ او همدارنګه فری مسیج د دې ځای څخه تاسو مسیج وکړئ او دغه شان دا د نمبر دی او دغه د نور معلومات دي. خیر دی، دا تاسو لپاره نه پکارېږي. زه غواړم چې اوس د ده په دغه درې ټکي نښان چې دی تاسو کولی شئ دغه شیر هم کړئ او همدارنګه ډیلیټ هم کړئ او بلاک کولی هم له دې ځای څخه کولی شئ. دوستانو که غواړئ چې خپل ملګري ته مو مسیج وکړئ، په فری مسیج باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ، لومړی تاسو غواړئ له یو دوست سره خپل مسیج وکړئ. دوستانو زه غواړم دلته دغه دوست ته زه مسیج وکړم. دغه دی، ما دغه دوست ته مسیج وکړو. اوس دوستانو کولی شئ تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. تاسو مختلف قسمه نښانونه هم ولیکئ له دې ځای څخه. ډیری خلک غواړي چې له دې ځای څخه شارټکټ یا مخفف استعمال کړي، د دې په خاطر باندې چې هغه وخت نه لري. تاسو کولی شئ دغه هم واخلئ او خپلو ملګرو ته مو واستوئ. دوهم زه په ګالري باندې کلیک کوم. که غواړئ دوستانو له یو ملګري سره مو خپل عکسونه ولیږئ، له دغه ځای څخه یې هم تاسو لیږلی شئ او همدارنګه د کمرې بټن باندې هم تاسو کلیک کولی شئ او مستقیما له کامرې څخه تاسو خپل ملګري ته مسیج وکړئ. همدارنګه دوستانو دغه آپشن چې دی تاسو کولی شئ له دې آپشن څخه هم استفاده وکړئ. تاسو کولی شئ دلته خپل رنګ هم انتخاب کړئ او همدارنګه یو نوشته هم ورته وکوئ، له دې ځای څخه هم لیږلی شئ او همدارنګه تاسو کولی شئ دلته ټکس هم ولیکئ، رنګ ورته انتخاب هم کړئ. کولی شئ له دې ځای څخه مختلف رنګونه انتخاب کړئ. دغه دی، تاسو کولی شئ هر طرف ته دا جوړولی شئ او هغه دوست ته مو له دې ځای څخه لیږلی شئ. دوستانو زه اوس نه غواړم چې دغه عکس زما دوست ته لاړ شي. د تاسو د ښودنې لپاره تاسو ته ښیم او تاسو همدارنګه کولی شئ صوت هم هغه دوست ته ولیږئ له دغه ځای څخه. او دوهم دغه نښان چې دی تاسو کولی شئ دغه نښان باندې
هم خپل دوست ته ویډیو ډکه کړئ او خپل دوست ته مو خپله ویډیو ولیږئ. دوستانو د دې ښه والی د مسیج کړلو یو دا دی که غواړئ چې خپل عکسونه مو دوست ته ولیږئ له دې ځای څخه کله چې هغه دوست مو ستاسې عکس وویني تاسو مستقیما هغه ډیلیټ کړئ یا یې حذف کړئ. هغه دوست تاسو عکس ورسره ثبتولی نشي یا یې خپلې ګالري ته نشي اچولی. یو دا مهم د وایبر اپشن دی. دوهم تاسو کولی شئ له دې ځای څخه کلیک وکړئ تاسو هغه ته زنګ وکړئ او له دې ځای څخه تاسو هغه ته ویډیویي کال وکړئ زنګ وکړئ. په دغه درې ټکي نښان باندې تاسو کلیک وکړئ. دوستانو تاسو کولی شئ دلته ګروپ هم جوړ کړئ create a group with عبدالله. تاسو کولی شئ له دغه ځای سره هم ګروپ جوړ کړئ. او دریم چې دی ایډیټ مسیج تاسو کولی شئ مسیج د ستاسو څخه غلط شوی وي هغه جوړ کړئ له سره ورته ولیږئ. او دریم اپشن چې دی دا یو ډیر فعال اپشن دی چې همدارنګه په مسنجر کې هم فعال دی. تاسو ته به انشاءالله چې په بله ویډیو کې وښیم. لومړی زه غواړم چې اوپن سیکریټ چټ باندې کلیک وکړم. کله چې تاسو کلیک وکړئ دا مستقیما دغه ځای ته راځي. تاسو کولی شئ دوستانو د هغه دوستانو سره مسیج وکړئ چې نه غواړئ د هغه سره د همیشه لپاره ستاسو مسیجونه پاتې شي یا خپله ډاټا له ده سره ثبت شي. نو دوستانو زه غواړم دلته سلام ورته ولیږم بیا هم مخکې نه هم لیږلی خو تاسو ته د ښودلو لپاره. دوستانو کولی شئ له دې ځای څخه تاسې دغه سات په نښان باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ څو اپشنه دلته وینئ. کله مو چې 10 سکنډه یا 15 سکنډه ورته انتخاب کړي هغه مسیج ته کله چې مو هغه دوست دغه مسیج وویني 15 ثانیې به هلته شتون ولري. وروسته له 15 ثانیو څخه هغه د لمنځه ځي. زه غواړم دغه دوست ته مسیج وکوم کله چې هغه وویني وروسته له 15 ثانیو څخه له لمنځه ځي. دوستانو یو ښه والی په دې کې دی د وایبر. دوهم تاسو کولی شئ همدارنګه چټ انفارمیشن ته هم لاړ شئ او تاسو دغه له دې ځای څخه کولی شئ د هغه بکګراوند انتخاب کړئ. زه اوس غواړم دغه بکګراوند انتخاب کړم. دغه دی بکګراوند انتخاب شو له دغه دوست سره. بل چې دی لوکیشن دی اټاچ مای لوکیشن ټو مسیج تاسو کولی شئ دغه آن کړئ او تاسو خپل لوکیشن هغه دوست ته ولیږئ. خو بعضې دوستان نه غواړي چې خپل ځای معلوم شي بل دوست ته. خو که چیرې د مشکل په وخت کې تاسو غواړئ هغه دوست ته خپل ځای وښایاست هغه دوست کولی شي تاسو په اسانۍ سره پیدا کړي. او بل چې دی بلاک دیس کنټاکټ تاسو کولی شئ دغه دوست هم بلاک کړئ له دې ځای څخه او بیرته هم کولی شئ ان بلاک یې کړئ له دې ځای څخه. او اوپن سیکریټ چټ خو مې هم درته مخکې نه تشریح کړ چې هغه په هماغه طریقه باندې دی. او هاید دیس چټ دا اپشن چې دی دا ډیر بهترین اپشن دی. تاسو کولی شئ دغه اپشن فعال کړئ په خپل وایبر کې او له دوست سره مو خپل مسیج وکوئ بدون له تاسو څخه بل څوک نشي کولی چې د هغه سره مسیج وکوي. دلته وایي انټر 4 ډیجیټ پین کوډ وایي دلته تاسو رقمي کوډ داخل کړئ. if you forget your pin code you can reset وایي که چیرې ته دغه هیر کړې ته کولی شي بیرته له سره جوړ کړې. دا کولی شي دلته تاسو پاسورډ ورکړئ یا کوډ ورکړئ. زه دغه کوډ ورکوم. دغه دی ما کوډ ورکړ. دغه دی ما کوډ ورکړ مستقیما هغه لاړه. کله چې زه ورشم بیرته له ده سره زه غواړم
مسیج وکوم دوستانو دغه دی تاسو ته وایي هغه کوډ مو مخکې لا چې ورکړی تاسو هغه کوډ ورکړئ زه دغه دی کوډ ورکوم وروسته دغه سره مسیج کوم دغه دی کوډ خلاص شه که نه غواړئ دوستانو دغه کوډ بیا هم په دغه ځای باندې کلیک وکړئ دوستانو او چټ انفارمیشن ته ورشئ او دلته لاړ شئ ان هاید دیس چټ تاسو کولی شئ په دغه باندې کلیک وکړئ او دغه کوډ له منځه یوسئ دغه دی کوډ مې له منځه یووړ تاسو کولی شئ ورته داخل هم شئ دغه دی دوستانو تاسو کولی شئ دغه له دې ځای څخه د هغه مسیجونه هم پاک کړئ له دې ځای څخه دوستانو همدارنګه تاسو کولی شئ له دې ځای څخه دغه درې نقطو باندې کلیک وکړئ سینډ فایل تاسو کولی شئ هغه ته فایلونه هم ولیږئ او سینډ لوکیشن هم کولی شئ تاسو خپل موقعیت ولیږئ شیر کانټیکټ همدارنګه کولی شئ له نورو تماسونو سره شریک کړئ د اپشنونه دوستانو تاسو کولی شئ د نمبر که غواړئ چې نمبر ووینئ دغه د وایبر نمبر دی کولی شئ له دې ځای څخه د وایبر نمبر واخلئ یا ورسره په تماس کې شئ دوستانو که غواړئ چې زما ویډیوګانې همیشه دپاره وګورئ نو راشئ یوټیوب ته زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د نوټیفیکیشن بټن هم آن کړئ تر څو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ او نوې ویډیوګانې هم وګورئ مننه